سلامونه جوړ تازه ستړي مشئ وخت مو په خیر په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ د همیشه بهار یوټیوب چینل درنو لیدونکو خانت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم درنو لیدونکو ننګرهار ولایت کې یو او بیا راغلی یو شریف مارکیټ ته چیرته چې افغاني دودیز جامې تر څنګ نور بهرني فیشني لباسونه خرڅېږي نو زمونږ د ځینو خویندو غوښتنه وه او موږ ته یې کمنټونه کړي وو په تېره خپرونه کې کوم چې تاسو لپاره موږ په زرګرۍ کوڅه کې د رحمان مارکیټ څخه ثبت کړې وه او په هغې خپرونه کې تاسو ته موږ ټول افغاني دودیز جامې درښودلې وې چې هغه ګنډې افغاني وي چې په ځانګړو مراسمو کې که د کوژدې مراسم دي تر څنګ د نکریزو د شپې مراسم دي هغې کې اغوستل کېږي نو دا ځل تاسو ته موږ فیشني لباسونه درښایو کوم چې په کوژدو کې تر څنګ په ودونو کې اغوستل کېږي نو ماشاءالله دغه مارکیټ کې ټول دغه لباسونه ډول ډول خرڅېږي که هغه افغاني دي او که نور خارجي لباسونه دي نو په همدې تړاو دلته یو دوکان ته راغلی وو چې دې کې هم ټول دغه لباسونه خرڅېږي فیشني لباسونه کوم چې په ځانګړو مراسمو کې اغوستل کېږي په دې هیله چې موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ او د خوښې وړ مو وګرځي په دې هیله دغه خپرونه نو یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ په پیل کې موږ سره د دغې مارکیټ څخه څو ښکلي او په زړه پورې انځورونه هم ووینئ وروسته به دلته د یو دوکاندار ورور سره خبرې اترې هم ولرو او دغه خپرونه مو خاص د فیشني لباسونو لپاره ځانګړې کړې ده په دې هیله چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه جلال آباد ښار کې یو بیا راغلی یو زرګورۍ کوڅې ته او زرګرۍ کوڅه کې بیا د شریف مارکیټ ته چیرته چې دغسې مختلف ډوله فیشني لباسونه او تر څنګ افغاني دودیز جامې که هغه ګنډې افغاني دي او که نور دي خرڅېږي نو د یو ورور دوکان ته راغلی یم ده سره به خبرې اترې هم ولرو چې څومره وخت کېږي دغلته دوکانداري کوي او د ژمي د موسم په راتګ سره د دوی دوکانداري څه ډول روانه ده وروره پیل کې ستړی مه شي په خیر راغلی ډېره زیاته مننه قدرمن اوسئ راتلو مو خوشحاله شو هر کله راشي ډېره زیاته مننه قدرمن شي که نوم دې راته واخلي تر څو زموږ لیدونکي د مکمل وپېژني ډېره زیاته مننه زما نوم حمید الله نوري ده د ننګرهار ولایت د سره رود اوسېدونکی یم فلحال په شریف مارکیټ کې د لباس دوکان لرم نوري صاحب څنګه یې چارې څنګه روان دي ژمي سره سال دی ژمي راتګ سره زموږ فروشات لږ کمزوری کېږي ځکه زموږ اکثره سیزني لباسونه د محفل مربوط دي خو بیا له الله نه راضي یو شکر ده ډېره مننه که دا هم راته ووایي تر څو موږ سره هېوادوال هم پوه شي څومره وخت کېږي په شریف مارکیټ کې دلته دوکانداري کوي زه تقریبا 2 کاله کېږي په شریف مارکیټ کې دوکان لرم د شریف مارکیټ ترڅنګ زموږ په نورو مارکیټونو کې هم دوکانونه شته او دلته یوازې زموږ فروشات د کوژدې د برخې دي مربوط د کوژدې مراسم لپاره لباسونه لرو
خصوصا شرارې ساري دامنې هندي لباسونه زیات لرو. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. زموږ د ځینو خویندو غوښتنه هم دا وه تر څو هغوی ته فیشني لباسونه وښیو. موږ به ورته مبارکه هم کوو، ورو به مخکې هم ځو. ته کولی شې هغه لباسونه کوم چې په ځانګړو مراسمو کې کارېږي او فیشني دي موږ ته یې راوښیې ولې نه، لیدونکي موږ سره پوه شي. زموږ د کوژدې مراسمو لپاره دغه هندي ساري دامنې زیات مود هم ده، چالښت هم زیات ده، هندي ډیزاینونه دي ورسره. هغه یې ناګنډلې دي، دی بیا ګنډل شوي دي. د دې تر څنګ موږ اصلي هندي لباسونه چې کوم یوازې د کوژدې مراسمو لپاره پکارېږي او دلته په ټولو مارکیټونو کې وجود نه لري، یوازې له موږ سره شته، هغه هم موږ لرو. موږ یوازې د کوژدې مراسمو لپاره زیات فیشني لباسونه په دغه اصلي هندي کې لرو چې دا موږ خپله یو هیوادوال لپاره د بار غوښتنه کړې او پارسل ده زموږ چې بل هیواد ته فکر کوم وړي، دلته موږ ته فرمایش ترا کړی و. د دې مروره ټول دغه کار لاسي دی که څنګه؟ دغه و واقعیت د په هندي کې د اصلي کار کې ده، مکمل مرۍ ده. دې کې بیا موږ د دغې خور د فرمایش مطابق دا دوه مخه جوړ کړی، ورسره یو عادت د سکول غوښتی و چې باید ما ته په دې کې د سکول هم جوړ شي. دغه د سکول شي هم ډېر زبردست دی. نو واقعیت ښکاري چې دغې جوړې سره دغه د سکول هم ډېر په ښه کیفیت سره جوړ شوی دی، نو ډېر یو ښایسته شکل لري. نو واقعا چې ښکلی او پالي کیفیت سره جوړ شوی دی. تاسو هم کولی شئ چې په خپلو مراسمو کې وکاروئ. ښه مهرباني وروره، د دې قیمتونه څومره دي؟ پارسل سیستم یې څنګه دی؟ او یاد کمیس خورور مې تقریبا دلته 15,000 افغانۍ نهایي قیمت لري او مکمل کار د لاس ده. دا بیا خپل له ځانه سره 2 ټیکري لري چې یو بخمل ټیکری دی او ورسره یو جالی ټیکری دی. چون یاد مشتری دغه دوم ټیکری له ما سره پاتې د سکول غوښتنه کړې و. اول ټیکری چې کوم د جالی د هغې له ځانه سره وړې تر څو له ده سره غاړکۍ یا بنګړي یا نور لوازم چې د ده ضرورت و هغه له ځانه واخلي. نو هغه له هغې مشتري سره ده او دوم ټیکری له ما سره ده. دا فقط د کوژدې لپاره به کارول کېږي که نه واده کې هم سړی اغوستلی شي؟ نو هغه د مشتري مربوط ده، مراسم د کوژدې مربوط ده چې کوژده کې واغوستلی شي، او که یو کس ذوق لري نو کولی شي واده کې هم واغوندي. اکثره خویندې بیا سپین کمیس رواج نه لري یې نه اغوندي، وایي چې بیا استفاده کېږي نه، هغوی بیا دا شراره اخلي چې بار بار یې واغوستلی شي. آینده کې چېرته میلمستیا ته ځي هم کولی شي کمیس واغوندي. نو ډیزاین هم نوی دی، جنسیت هم بره دی. په دې کې بیا له موږ سره جالی او بخمل دواړه شته. جالی او بخمل، ډېر ښه. دا یاد کمیس بخملي ده، ورسره دا شپونه چې زموږ کوم دي دا بیا ټول په کرستال کار کې ده، مکمل جالی ده، کار اصلي غمی ده. په دې کې بیا موږ سره مختلف رنګونه هم شته، شپونه هم شته. هر یو ډیزاین زموږ 4 رنګه لري، شیرچه‌ایي رنګونه، شین رنګونه، جګري رنګونه. خو چون زیات مود چې اوس کوم دا شیرچه‌ایي رنګ ده، دغه ګجراتي شپونه رنګه کار زیات مشتری خلک زیات خوښوي. دا هم محفلي دي، خصوصا تیار لباس چې کوم دا اکثره د محفل مربوط راځي. بیا چې کوم کمیسونه زموږ ساده عام استعمالیږي هغه بیا فیشن یې کمیږي. نو څومره چې هر وخت استفاده کوي هغه باید ساده اوسي، او چې څومره فیشني هغه بیا د محفل مربوط راځي. موږ په دې کې بیا دا ډیزاینونه هم لرو. دا د مغې شپ دی که نه کرستال والا؟ دا هم کرستال کار کې ده، 4 رنګه لري. چون دا بیل ګل ده او دا ورسره بیل ګل ده. دې کې بیا دا جالی ده، بخمل، مختلف شپونه له موږ سره. قیمتونه د دې هغې بیا توپیر لري که نه یو شی دی؟ طبعا توپیر لري، یو ډیزاین مختلف قیمت لري. دا کمیس چې کوم ده 10,000 افغانۍ قیمت لري. دا کمیس چې زموږ کوم ده دا په 14,500 افغانۍ قیمت لري. دا هم بیا 2 صادره لري، یو صادر بخملي ده، یو ورسره جالی صادر کې ده. د دې قیمت بیا تقریبا 14,000 افغانۍ راځي. بیا کوم مشتری چې مطلب ټیټ قیمتونه والا وغواړي دی بیا په 2,500 افغانۍ زموږ مطلب فروشات ده زموږ. بیا خیر یو څه اندازه جوړه آمد هم لري. ډېره زیاته مننه وروره، خوشحاله اوسې. که دا هم راته ووایي چې تاسو سره نوي لباسونه د دې څخه بغیر نور کوم راغلي دي؟ له دغې نه بغیر بیا موږ خپل فرمایشتي جوړ په سلمه کار کې لرو چې مکمل په لاس ده. هغه بیا البته هندي کې نه د لاهور مال اوسي، مکمل فرمایش جوړ ده. مطلب ستاسو دکان خپل مال ده؟ نو دا زموږ خپل جوړ شوی فرمایش ده
خصوصا زیات په جګري رنګونو دا کولی شي وسپړې تر څو هېوادواله موږ سره وګوري ځکه زموږ خویندې غوښتنه ده او باید پوره یې کړو ورته مشکل نشته وروره د دې ماشاءالله کار یو څه زیات ښکاري که نه کار هم زیات ده او خبره د دې ترڅنګ چې زیات ده دا ده چې دا مکمل په لاس جوړ ده یعنی دې ته سلمدوزي وایي اکثره هیوادوال دې سره بلد دي دا مکمل په لاس باندې جوړ شوی د دې دا یو غمی چې تاسو ګورئ دا مکمل په لاس جوړ ده دې بیا خپل بالاتانه ټیکری هر څه د لمنې په څېر مکمل فکس جوړي دا بیا د څادر ده نو درنو لیدونکو لکه څرنګه چې مخکې ورو یادونه وکړه دا د دې دوکان خپل ساخت دی چې دوی په لاهور کې فرمایش ورکوي ورته او هغې څخه چې دا پارسل کېږي او دوی هم دغلته په خپلو هېوادوالو پلوري نو ماشاءالله معلومیږي چې کار ډېر زبردسته شوی دی تاسو ته خپله معلومیږي انځور کې هغه دی وینئ تاسو هم کولی شئ که په جلال آباد کې اوسېږئ په دغه دوکان څخه ترلاسه کړئ ورو لکه دا هم راته ووایي چې سږکال د کومو لباسونو چې دی ډیمانډ یا غوښتنه زیاته وه چې تاسو خرڅ کړي ډېر دي ورور مې سږکال بخملي فروشات زموږ زیات و اکثره هیوادوال مو بخمل غوښتنه زیات کو ډیزاینونه هم نوي وو زیات فروشات مو د بخملو ساري دامن کې وو ګنډل شوي ناګنډل دواړه مو زیات فروشات درلوده د ناګنډلو په برخه کې بیا موږ خپل خیاطان لرو د ګنډلو مساله هم نشته له موږ سره هر نوع فرمایش ته وغواړي ورسره د سکول جوړولو برخه کې یا هم د شراري د ګنډلو برخه کې موږ سره مشکل نشته ډېره مننه که یو څوک وغواړي مثلا که نه دا خو اوس فکر کوم ګاډ شی راځي که نه که دا وغواړي مثلا دغسې ډیزاینونه تاسو خپله جوړ کړي یا ښایسته ډیزاینونه په بخمل کې تاسو څخه وغواړي واقع دغه مسله مشکل نشته موږ په دغې برخه کې خپل خیاطان لرو خپل سلمدوز لرو کولی شو د مشتری مطابق د ذوق مطابق په بخمل کې په ګاج کې په جالۍ کې په هر څه کې د مشتری په فرمایش باندې هم ورته جوړ کړو مثلا خوشحاله اوسئ او داسې هم کله ته ووایي چې ستاسو دغه بازار په کوم یو خوښوي طبعا دوکانداران چې ده که نه یو خپل سیزن لري مثلا اختر لپاره خوشحالیږي ځکه پکې یو څه مشتریان زیات وي تاسو لپاره اکثره کوم موسم ښیي زموږ محفلي لباس مربوط د ودونو راځي او د ودونو سیزن حمل میاشت کوم چې هوا نارمل اوسي متوسط اوسي دغه وخت ښه وخت وي د ودونو لپاره مشتریم زیات اوسي فروشات مو هم زیاتي او د ودونو هغه خپل سیزن مربوط وخت چې د حمل یا د هوا د متوسط هوا چې نه یخ اوسي او نه ګرم اوسي دغه هوا کې چې کوم وي زموږ فروشات زیات اوسي سږکال خو ماشاءالله ژمی هم ښه و ودونو پکې یو څه زیات و مشتریان مو ښه وه واقعیت سږکال مو فروشات د نورو کلونو په نسبت ښه و
امن هم ده هیوادواله اکثره به بره هیوادونو نه راځي نو الحمدلله الله نه ډېره راځي مننه خوشحاله اوسئ مخکې م ځو تر څو هغه راستم هیوادوالو ته وښیو او زیاتره لیدونکي موږ سره به دغه برخه وګوري کولی شي دغه موږ راوښیي دغه لباسونه هم ډېر زبردست ښکاري یاد لباسونه چې دي بخمل او ګاج کې دواړو کې له موږ سره شته دغه کوم ډیزاینونه چې دي په بخملي کې ده مکمل بخمل ده چاپنه ساری دامن شکل لري ورسره یو عدد چاپنه ده ساری ده او په دې کې بیا ګاچ او بخمل دواړه موږ لرو دواړه شته یعنې که څوک وغواړي چې یخ والي دا دی که ګرم وغواړي هغه دی واقعیت دغه د ژمي لپاره په کارېږي او که مشتری وغواړي چې بخمل نه اوسي بیا په هماغه یاد ډیزاین کې هم ګاچي هم شته ښه ښه ډېر ښه د دې قیمتونه دا بیا مناسب قیمت د نهایي 3.5 زره افغانۍ پورې راځي او بخمل بیا په 4,000 او 300 روپۍ پورې قیمت لري ښه ښه ډېر ښه او هغه لباسونه ماته یو څه ډېر ښکلي ښکاري چې هغه هم هندي دي که څنګه پنجابي شیپونه زموږ په هندي کې دي په هغې کې بیا پاکستاني هم شته هندي هم شته زموږ خپل جوړ شوي کمیسونه هم په دې کې لرو چې په فرمایش دي او مشتری وغواړي جوړ کړي هم مشکل نه لرو هر نوع د مشتری ذوق اوسي موږ سره شته نه پاکستاني دي که هندي دغه خپله سرور ډیزاینه چې کوم دی بخملي ده په هندي کې ده له دغې نه بیا پلو هغه یاد کمیسونه پاکستاني دي نو درنو لیدونکو دغه لباسونه هم واقعا ډېر ښکلي ښکاري تاسو منظور کې معلومیږي نو کولی شئ تاسو هم په آنلاین بڼه په دغه دوکان څخه ترلاسه کړئ زموږ هیوادوال چې همدا مهال تا ګوري او ادرس به پوښتنه کوي کولی شي هغه مکمل ادرس دقیق هغو سره شریکي او د پارسل سیستم تاسو لرئ واقعیت پارسل هم موږ سره شته مشکل نه لرو کوم هیوادوال مو چې له هیواده بهر اوسیږي کولی شي موږ د واتساپ له لارې تماس ونیسي موږ سره د هغوی سره موږ بیا بیرته کانټاکټ کوو څه رقم لباسونه وغواړي له موږ سره موجود دی انشاءالله کوم هیواد کې چې اوسیږي تر خپل کوره یې رسو زموږ ادرس شریف مارکیټ بی بلاک 2 منزل شراره فیشن 6 نمبر و تر 9 نمبر دوکانه پورې زموږ ده او موږ به خپل کار له هیوادوالو سره شریک کړو چې په هغې کې زموږ شمارې شته کولی شي له موږ سره تماس ونیسي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپل لباسونه ورسره شریکولی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې موږ ډېر وخت راکړه که په وروستیو کې خپل هیوادوالو ته زموږ لیدونکو ته کوم پیغام لري یا ورته څه غوښتل لري مهرباني مننه له تاسو څخه چې موږ ته راغلی او برنامه مو جوړه کړه له تاسو هم نړۍ مننه خاص پیغام نه لرم خو ځوانانو لپاره یو پیغام لرم چې خپل تعلیم برخه کې کوشش وکړي له بېځایه ګرځېدو نه ډډه وکړي کوم هیوادوال مو چې په نورو هیوادونو کې اوسیږي خپل کورنۍ ته پام وکړي خپل کورنۍ لپاره د خیر سبب وګرځي همدې هیله ډېره زیاته مننه له تاسو هم نړۍ مننه سلامت اوسئ. مننه
نو درنو لیدونکو ډېر زیاته مننه چې تاسو هم تر دې مهاله پورې زموږ ملتیا وکړه. دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه په ننګرهار کې د زرګرۍ کوڅې څخه او بیا د شریف مارکیټ څخه چېرته چې دغه فیشني لباسونه خرڅېږي. نو زموږ د ډېرو خویندو غوښتنه وه تر څو هغوی لپاره موږ یوه خپرونه په فیشني لباسونو څخه جوړه کړو. نو دغه وه فیشني لباسونه چې په ننګرهار کې لکه څرنګه چې مخکې ورور په خپل ادرس کې یادونه وکړه، کولی شئ له دغه ځای څخه یې په آنلاین او فزیکي ډول ترلاسه کړئ. نو که چېرته هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې، اکثره مسافرو خویندو ورونو ته دغې خپرونې لینک ولېږئ تر څو هغوی هم له موږ سره په ننګرهار کې د زرګرۍ کوڅه او بیا شریف مارکیټ کې دغه د فیشني لباسونو دکان وویني. تر یوې بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، ما ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه. یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ.